بسم الله الرحمن الرحیم. واقعا لومړی لوبه خامخا لږ تاثیر لري، خو زما سره د کوچز او د سینیر پلیرانو ډېر سپورټ و او ما دا احساس نه کوم چې زما لومړی میچ دی، ځکه زه ډېر زیات سپورټ کولم او ما ته ډېر ډاډ راکولو او هېڅ داسې کوم پریشر مې نه احساسولو. اصل کې کله چې ما سټارټ وکړو، ما زه چې کله په پیچ باندې سیټ شوم، ما دا پلان وکړو مالي زه به د نن وکټ نه فایده اخلم. قسم زما نه کسان زر اوټ شول، خو ما سټیل همدغه پلان و چې زه باید تر اخره پورې لاړ شم. اوس ما چې کوم رنز وکړل زه وایم ما نور هم کړی شول، ما کولی شول نور هم، خو الحمدلله ما دومره توقع نه وه. اول میچ و اوس ډېر خوشحاله. بالکل هر څه نه مخکې سټارټ ډېر زیات مهم، کله چې ښه سټارټ وشي او تا ته د کرکټ معلومات وشي. زه اوس زه غواړم چې په راتلونکي 2 میچو دپاره هم ښه پلان ولرم او په راتلونکي کې چې کوم نور سیریزونه هم چې دي هغې دپاره ښه تیاري وکړم چې تر څو همدغه شانتې پرفارمنس وکړم. اصل کې ما خو دا ریکارډ ته سوچ هم نه دی کړی او هېڅ فکر مې نه دی کړی او نه خبر یم، خو بیا هر یو ریکارډ چې دی چا په نوم ثبتېږي خامخا خوشحاله کېږي. ما دې ریکارډ ته کوم سوچ نه دی کړی، نو زه به کوشش کوم چې راتلونکي کې نور هم داسې لوبې وکړم. زه خو د خپلو ټولو مینهوالو څخه او د خپلو ټولو وطندارانو څخه ډېر زیات خوشحاله یم او ډېر د خوشحالۍ احساس کوم. واقعا چې دوی په هر حالات کې موږ سپورټ کړي او موږ ته یې مینه راکړې ده، نو د دوی څخه ډېره زیاته مننه او یو هیله م ترې دغه ده چې په راتلونکي کې موږ سپورټ کړي او دعاګانې راته وکړي. مننه.